د طالبانو دفاع وزیر له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان الوتکې ور وسپاري. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د طالبانو د دفاع چارسنبالی وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد له هغو هیوادونو چې د افغانستان الوتکې پکې دي وغوښتل چې بیرته د افغانستان ته وسپاري. ښاغلی مجاهد په کابل کې د هوایي ځواک قمندانۍ کې د وینا پر مهال د پاکستان او ازبکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د افغان هوایي ځواک هغه چورلکې چې د تیر حکومت د پرځېدو پر مهال دغو هیوادونو ته وړل شوي باید ور وسپارل شي. نوموړي زیاته کړه، دوی زموږ تیاري او زموږ جهازونه هلیکاپټرې دي، که هر څه دي هغه دې بیرته هیواد ته راولي، که یې نه راولي بیا موږ کولی شو چې خپل وس مطابق عکس العمل وښایو. ډیره حوصله مو کړې ده، ډیر صبر مو کړی، نوره زموږ حوصله تمامیږي. محمد یعقوب مجاهد په دې وینا کې د افغان هوایي ځواک له هغو پیلوټانو او انجینرانو چې له هیواده وتلي وغوښتل چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او دندو ته دوام ورکړي. د نوموړي دغو څرګندونو ته تر اوسه د پاکستان او ازبکستان چارواکو غبرګون نه دی ښودلی، خو د پرځېدلي افغان حکومت د ولسمشر لومړي مرستیال امیرالله صالح له دغه وینا لږ وروسته پر خپل ټویټر دا د ګاونډیانو ګواښل بللی دي. په تیره لږه موده کې طالبانو له پاکستان سره پر ډیورنډ کرښه او له ترکمنستان او ایران سره پر پولې نښتې او جنجالونه کړي، خو وروسته د طالبانو حکومت ویلي چې هر څه به له ډیپلوماتیکو لارو حلوي. دا لومړی ځل دی چې طالبان خپل ګاونډیانو ته په دې کچه تونده ژبه کاروي او خبرداری ورکوي.